السلام علیکم درنو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ SQ ټیک چینل. درنو مینوالو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درښایم. ډېرو دوستانو دا غوښتنه کوله، میسجونه یې راته وکړل چې موږ ته یو داسې ویډیو جوړ کړه چې یعنې موږ فیسبوک کې آنلاین یو، خو یعنې ملګرو ته چې آنلاین ښکاره نه شو. یعنې کله کله دوستان موږ ته میسجونه کوي، یعنې موږ مصروفه یو، نه شو کولی هغوی ته جواب ورکړو، یعنې موږ آنلاین واوسو خو هغوی ته باید آنلاین ښکاره نه شو. نو تاسو لپاره مې یو شارټ کلیپ جوړ کړی دوستانو. مخکې له دې چې ویډیو سټارټ کړم دوستانو، ورکوټه شان خواهش در سره کوم که چېرته تاسو نوي یاستئ زموږ چینل ته او زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ چې په آینده کې موږ تاسو ته ډېر ښایسته او زبردست ویډیوګانې او ټاپکونه په نظر کې لرو او تاسو ته په دغه چینل کې به روزمره یو ټاپک یو ویډیو اپلوډ کېږي دوستانو. او خوا کې ورسره زنګ نشان ګټه دا ده چې تاسو کله موږ ویډیو اپلوډ کړه تاسو ته به نوټیفیکیشن میلاویږي او تاسو به ویډیو څخه باخبره کېږئ. راځئ ویډیو باندې پیل کوو. دوستانو خپل مسنجر به خلاص کړئ، مسنجر هم چې خلاص کړئ دلته راځئ ګورئ په دغه خپل دغه باندې به کلیک کړئ، که نه که دلته هر چېرته کوئ دغلته خپل عکس باندې به کلیک کړئ. دلته هم چې کلیک کړئ دغه صفحه راځي دوستانو، دلته به لاندې راشئ. دغه ګورئ دوستانو اکټیو سټیټس، دغه چې تاسو ته کوم یو ښکاري دغه باندې به څه کوئ کلیک به کوئ. دا کلیک کې صرف دا اوس آن دی، مثال ټول زما ملګري پوهېږي چې زه آنلاین یم، صرف به دا آف کوئ. چې آف هم کوئ تا نو پوښتنه کوي چې تاسو به افلاین ښکاره کړئ، یس یعنې زه موافق یم. دونه وروسته نو راځئ دوستانو اوس فیسبوک کاروئ، ستاسو دوستان به څه کېږي نه به خبرېږي چې دا آنلاین دی که نه دی. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ دوستانو. او موږ په دعاګانو